معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیای زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. معزز کتونکو زه نن ډېر امپارټنټ او خاص ویډیو پیش کوم. معزز کتونکو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، دې دپاره چې تاسو سر پې خلاص شي. راځئ چې شروع یې کړو. What is difference between this and an؟ this او په ان کې څه فرق دی؟ نو دا د دې د پښتو ترجمه ده. معزز کتونکو دا چې کله ورب، فعل، اثر یا عمل مکمل طور باندې ختم کې نو بیا دې سره ډس استعمالیږي، یعنی کې 100% سے په دې کې عمل اثر ختم شي یا دا نیگیټیو ته واوړي کنورټ شي، نو بیا داسې ورډ سره به هغه لګېږي ډس. او چې کله د ورب یا د فعل مکمل اثر یا عمل نه ختموي او په هغه کې څه نه څه وي، یعنی کې سم ورډ تر څه حده پورې پکې وي، نو بیا به دغسې ورډ یا لفظ سره که هغه ورب وي، که ایجکټیو وي، که ناون وي، نو بیا به هغه سره ان لګېږي. نو دا ډیفینیشن ده، دا ډیټیل ده. راځئ چې شروع یې کړو. ایبل مطلب د قابل، نو قابل یا اهل. نو دې چې موږ کله د ایبل عمل یا اثر مکمل ختم کو او دا نیگیټیو ته اړوو، نو بیا به دې سره د ایبل سره په اول سر کې یعنی کې په سټارټ کې ډس ولګېږي. نو ایبل توب چې کوم دغه اثر د عمل ده د ایبل توب دا به مکمل ختم شي، دا به نیگیټیو ته واوړي. ډس ایبل مطلب دا بالکل 100% چې هغه نااهله وي او ناقابله وي، د سر نه یې ونیسه تر پښو پورې ناقابله وي او نااهله وي، نو هغه سره به بیا ډس استعمالیږي. او ایبل سره چې کله موږ د ایبل کوم چې اثر د عمل دغه مکمل نه ختموو او په هغه کې څه نه څه پاته وي، یعنی کې سم ورډ تر څه حده پورې پکې وي، نو بیا به دغسې حالت کې ایبل سره ان لګېږي د ورډ یا د لفظ په سټارټ په سر کې، نو بیا به ان ایبل. ان ایبل مطلب دا چې 100% هغه ناقابله نه وي، یعنی کې په هغه کې څه نه څه وي خو خاص کار دپاره دی نااهل وي، ناقابله وي. نو داسې سنټنس یا په جمله کې به بیا ان ایبل استعمالیږي. لکه دا مثال دی، یو هلک دی یا سټوډنټ ده، په میډیکل کالج کې ټیسټ ورکو، نو دو چې کوم د ټیسټ والا زمره ده پې کې دی شامله سو، که چې ټیسټ یې ورکړو نو بیا فیل سو، ناکامه سو، نایله سو، نو بیا به په دغسې حالت کې ان ایبل لګېږي. او یو داسې سټوډنټ وي یا هلک وي چې دی بالکل په دا ټیسټ کې هم حصه نسي اخیستی او هغه د ټیسټ ورکولو هم اهل نه وي، قابله نه وي، نو هغه صورت باندې یا په هغه حالت باندې به بیا ورسره ډس ایبل لګېږي، یعنی کې دا 100% ناقابله ده، نه اهله ده، د سر نه یې ونیسه تر پښو پورې. نو دا ډیفینیشن ده. بلیو مطلب ده اعتبار کول یا اعتبار. نو کله چې دا بلیو چې دی داسې موږ د دې چې کوم عمل ده یا اثر ده دا مکمل 100% د سر نه تر پښو پورې دې عمل اثر ختموو، نیگیټیو ته یې چینج کوو یا اړوو، نو بیا به بلیو سره د ورډ یا د ټکي په سټارټ په سر کې ډس ولګېږي، نو بیا به د دې اثر مکمل 100% ختم شي. ډس بلیو مطلب دا یو دغسې کس چې هغه باندې یو څوک هم اعتبار نه کوي، که ملګري وي، که غیر خلک وي، که خپلوان وي، که رشته داران وي، یو څوک هم پې اعتبار نه کوي یا یقین نه کوي یا باور نه پې کوي، نو بیا به په داسې صورت یا په حالت کې بیا هغه سره ډس بلیو استعمالیږي. او بیا چې کله موږ د بلیو عمل یا اثر مکمل توګه باندې نه ختموو او په هغه کې څه نه څه وي، یعنی کې سم ورډ تر څه حده پورې وي، نو بیا به په دغسې حالت کې بلیو سره ان استعمالیږي د ورډ یا د ټکي په سټارټ یا په سر کې. نو دا بیا په یو صورت باندې استعمالیږي کله چې یو دغسې انسان وي په هغه باندې
غیر خلق پردي خلق نابلده خلق اعتبار نه کوي او په هغه باندې صرف خپلوان اعتبار کوي او ورسره دوستان یې هم اعتبار کوي نو بیا به په دغسې حالت کې بیا ان بلیو ورډ یا ټکی استعمالیږي په جمله کې مطلب دا ده چې په 100% کې په هغه باندې 40 یا 50 مثلا 50% اعتبار کوي او 50% په اعتبار نه کوي نو بیا به په هغه صورت یا په هغه ډول باندې ان بلیو استعمالیږي لایک مطلب دا خوښه یا خوښول نو چې کله موږ د لایک عمل یا اثر مکمل توګه باندې یا 100% ختموو نو بیا به د لایک سره ډس د ورډ یا د ټکي په سټارټ یا په سر کې ولګېږي نو بیا به دا نیګیټیو ته واوړي نو بیا به دې نه جوړ سي ډس لایک مطلب دا په پښتو کې بالکل نه خوښول 100% نه خوښول نو بیا چې کله موږ د لایک عمل یا اثر مکمل توګه یا په مکمل شان باندې نه ختموو او په هغه کې څه نه څه عمل یا اثر وي یعنی کې سم وټ تر څه حده پورې نو بیا به په داسې شان باندې لایک سره ان ولګېږي د ورډ یا د ټکي په سټارټ یا په سر کې نو دې نه به جوړ سي ان لایک دا نیګیټیو ته واوړي دې ته نیګیټیو پریفکس هم وایي نو ان لایک مطلب دا مثلا یو داسې کس چې غیر خلق یا پردي خلق یې نه خوښوي یاران دوستان دا خلق یې خوښوي یا په 100% کې چا 50% خلق خوښوي او 50% خلق نه خوښوي او ترې نفرت کوي نو بیا به په داسې حالت کې ان لایک استعمالیږي نو دا طریقه ده دا که په توجه سره وګورئ او واورئ او که چیرې تاسو سر نه و پې خلاص نو تاسو بیا دا ویډیو یا کنسپټ دوباره هم کتلی شئ معزز کتونکو دې ته نیګیټیو پریفکس هم وایي پریفکس مطلب د سابقه چې کو هغه یو لا دوه ټکي چې کوم د ورډ یا د ټکي په اول سر په سټارټ کې لګېږي نو هغه ته بیا پریفکس وایي نیګیټیو مطلب دا د منفي یو مثال یو شی ده هغه مطلب د قابل او چې نیګیټیو منفي ته یې واړوي نو دغه مطلب سو ناقابل نو هغه بیا د پازیټیو نه نیګیټیو جوړي دا د ویډیو پای معزز کتونکو چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ انشاءالله مختنی ویډیو کې به ایکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس آف ریلیټیو پروناون هو ان پریزنٹ انډیفینیټ ټینس سټرکچر نمبر 3 بس د کوو تر هغه پورې د الله په امان